دغه پروژه چې تقریبا شپږ میاشتې مخکې پیل شوې وه او اوس هم کار دوام لري او تقریبا موږ د WP موسسې څخه ډېر منندوی یو چې دغه کار یې موږ ته دلته شروع کړی دی. السلام علیکم ګرانو لیدونکو، دلته یو کاریګر سره به وغږیږو، یو تن کاریګر سره. نوم مبارک دی؟ نوم مې ضیاء الحق. د کوم کلي؟ داګیانو کلي اوسېدونکی یم. ښه، ډېره ښه ده وروره، ډېره ښه ده. او دغه کار چې دلته شروع شوی دی څومره وخت کېږي دغه کار شروع شوی؟ دا تقریبا د شپږمه میاشت. آفرین، ډېر ښه. او دې نه مخکې تاسې کوم کارو باندې بوخت وئ وروره؟ دې نه مخکې موږ بېکاره وو، بس کلي کې هسې ګرځېدلو، روزګار وو. آفرین. او د هلکانو مثال د ځوانان به ایران ته هم تله، پاکستان ته هم تله، نو مسافري به هم ډېر بس دردولو. او نو اوس دغه کوم موسسه دلته کار کوي؟ دلته WP کار کوي. ښه، یعنې دې نه خوشحاله یاستې دې موسسې نه؟ خوشحاله شو. اول نه ځوانان ټول په کار شول، هغه خارج ته تللو دربدرتیا نه، خو ډېر ښه شو. خپل کور کې کار دی، خپل ملک هم جوړوو، پیسې مو اخلو. ډېره ښه ده، ډېره ښه ده وروره. چې موږ لپاره باید نور کارونه هم پیدا کړي، د کار زمینه برابره کړي چې موږ خپل وطن کې کار وکړو، هم پیسې والو، هم خپل ملک جوړ. ډېره ښه ده وروره، ډېره ښه ده. بس مننه وروره. نوم مبارک دی؟ نوم مبارک مې ضیاء الدین بارکزی دی او د شربت د لغمان ولایت د علیشنګ ولسوالۍ د شربت خیل د کلي. او څه وخت دغه کار شروع شوی وروره؟ دا تقریبا یو شپږ میاشتې کېږي چې دا کار شروع شوی دی. 220 نفره سره کار کړي دي، زموږ د ټولنې ځوانان او سپین ږیري او همدغسې وزګار خلک. نو موږ ډېره مننه کوو د WP موسسې نه چې موږ ته دغسې کارونه برابر کړي دي او زموږ دپاره بند هم جوړوي. ډېری ځوانان چې په ایران کې مسافر وو، په پاکستان کې مسافر وو، هغوی هم بېرته راغله، خپل په کورو شوه او خپل وطن ته راغله، خپل کلي ته راغله. تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې دا کار شروع شوی دی او 3 میاشتې نور هم پاتې ده. موږ دلته هم کار وشو، داسې کته هم کارونه وشوه. نو موږ ترېنه تمه او امید د خدای ته هم لرو، دا WP ته، او ډېره مننه ترېنه کوو، ډېر ترېنه خوشحاله راضي یاستو چې موږ ته نور همدغسې کارونه برابر کړي، همدغسې نورې پروژې برابرې کړي چې موږ ته بندونه جوړ کړي او موږ ته نور کارونه وکړي چې دا ځوانان خدای دې وکړي چې بیا احتیاج نه شي چې ایران ته لاړ شي، پاکستان ته لاړ شي او بل وطن ته لاړ شي او مسافري ته لاړ شي. ځکه چې ټول دې ځوانانو کې یعنې تقریبا چې نه یو 50 نفره خو تقریبا لا زیات د ایران د بل وطن نه راغله او دلته سره کار شله، دلته په کار شله چې دغلته کار کوي او خپل ځان ته یو حق حلال روزي پیدا کوي. نو موږ WP نه ډېر خوشحاله یو او ډېر منندویه یو ترېنه او خدای دې وکړي چې تمه او امید ورته لرو چې نور کارونه موږ ته برابر کړي، نور کارونه موږ ته برابر کړي. ډېر ترېنه خوشحاله یو. مننه وروره، ژوندی اوسې. د شربت خیر او د سربند کم پروژه چې شروع شوې ده، له خیره دلته د کلو رئیسانو سره به وغږیږو. کاکا نوم مبارک دی؟ زاهد الله. د کوم کلي یې؟ د حاجیانو. د جوانزه. ډېر ښه ده کاکا. څومره وخت کېږي چې دغه پروژه شروع شوې ده؟ دا شپږمه میاشت په خلاصېدو ده انشاءالله او اومه میاشت کې شروع کېږي. ښه، ډېره ښه ده، ډېره ښه ده وروره. او څومره وخت، څومره کارګر دې کې کار کوي کاکا؟ دلته 200 کسان تعداد موږ یو. 200 کسانه، ډېر ښه ده. موږ ډېر خوشحاله یو د دې کار او د WP څخه ډېر راضي یو چې موږ ته دغه کار زمینه مساعده کړې ده او آینده هم دا ته توقع لرو چې زموږ ته دغه پروژه وغځوي، دا زموږ ځوانان د پردیو مزدوریو نه خلاص شي او خپل ملک ته خدمت وکړي او هم خپلې پیسې واخلي، نفقه پیدا کړو او خپل هم کار زموږ ساحه جوړه شي. ډېر ښه ده، ډېر ښه ده. په راتلونکي کې WP څخه غواړي چې مثال هغه دلته پلي کړي او هغه دلته عملي کړي. هغې
کم کارونه هغې نه موږ دا غواړو وروره چې زموږ د دغسې د کار زمینه نوره مساعده کړي دغسې پروژې موږ ته را برابرې کړي او موږ دغه په غرونو کې چینې لرو او دغه پیپسیکن ته اړتیا لرو او زموږ وس نه ده او دغې ته موږ دغه خواست ده چې موږ سره دغه په هکله همکاري وکړي دغه پیپسیکن موږ ته را جوړ کړي ډېر ښه ده ډېر ښه ده ورور مننه مرکې څخه او اوس یو بل تن څخه به وپوښتو چې دا د کوم کلي رئیس دی او موږ ته به ځان معرفي کړو وروره نوم مبارک دی الله الرحمن الرحیم نوم مې محمد آغا دی د غونډۍ کلي اوسېدونکی یم د شربخیلو کانال کې کار کوم ډېر ښه ده ډېر ښه ده وروره او ټول انشاءالله تر دې مهاله پورې کوم جنجال منجال چې مشکل خو نه ده پیدا شوی تر دې مهاله ټول په اتفاق او اتحاد باندې انشاءالله کار روان دی انشاءالله موږ خپله کمیټه لرو او کمیټه په دې کار کې چې کوم مشکلات راځي هغه موږ خپله په منځو کې حل کوو ډېر ښه ده ډېر ښه ده وروره ډېره مخکې د ځوانان په کوم کار باندې اخته وو او چېرته تله ولا تله خارج ملکونو ته ایران ته او ترکیه ته او همداسې نورو ملکونو ته کار ته پاکستان ته همدغه تله د پاریز احمد دپاره اوس فلن دپاره انشاءالله WHP موږ ته کار برابر کړی دی او خدای دې ورسره ښه وکړي نور دې موږ ته کار زمینه مساعده کړي چې ځوانان په کار شي د خپل وطن کې او د دې نوي دولت نه موږ هم غواړو چې موږ سره همکاري وکړي په دې کار کې چې موږ ته د کار زمینه برابره شي ډېره ښه ده مننه وروره مرکې څخه دی ژوندی اوسې سره هم ډېره مننه دلته یو بل ورور دی چې دا به موږ ته ځان معرفي کړي نوم مبارک دی وروره بسم الله الرحمن الرحیم نوم مې محمد خالص د کوم کلي د شربخیلو کلي رئیس یم او د شربخیلو کانال کې سرکاریګر یم ډېر ښه ډېر ښه ده وروره دغه کانال چې دلته جوړېږي مثال دغه کوم کانال چې اوس کار روان دی موږ تاسو ټولې ګورو او بس دې شاهدان یو چې دلته کار روان ده دغه کانال باندې څومره ځمکه خړوبه کېږي او څومره کلي د پوښاخ لاندې راځي دا کانال باندې تقریبا 15 کلي دي او تر 2000 جریبه ځمکه پورې او لا زیاته هم په دې کانال باندې خړوبه کېږي ډېر ښه ده ډېر ښه ده ماشاءالله انشاءالله دې سره به زراعت زموږ پرمختګ وکړي کنه دې کانال جوړېدو سره انشاءالله که د خدای رضا وي انشاءالله دې سره به زموږ ډېر پرمختګ شي او نوې آبادګانې شي او دې کې دې کانال سره مربوط زراعت موسسه هم راغلې ده هغې موږ ته زراعت تخمونه راکړي دي انشاءالله دا اوبه چې پورته شي او هغه ځمکې اوبه شي او غنم به زموږ هم ښه شي او انشاءالله دا 15 کلي باندې اقتصادي قوي به شي اقتصادي کې او دې نه مخکې دغه کانال چې کوم مثال و دغه خام و هغه تاسې ورسره لږ په تکلیف کېدلی کله چې سیلاب به راتله نو باران به کېدله تاسې به ډېر سودا نیولي و چې دغه کانال مثال ونیسي آیا دا مثال وړی و ولې نه وروره کله به چې سیلاب راغی زموږ په زړونو کې به دا خبره کله راتله چې خدای زموږ دا کانال څنګه سیالات به وي کله به چې موږ راغلو زموږ کانال به داسې خراب شوي د جمعې او د 10 ورځې به زموږ باندې کټېرو په میاشتو به موږ پې باندې هفته به دا کټېر هم به کوله بیا به اوبه هم تړلې بیا به دا کانال باندې جګېدله ډېر په سخت تکلیف باندې و اوس انشاءالله دغه زمینه برابره شوې ده که د خدای رضا وي په خیر خوشحالي تمامه شي انشاءالله به نور په خیر خوشحالي به موږ منطقې ته اوبه په خیر ځي او WP څخه په راتلونکي کې څه تمه او توقع لرئ داسې موږ توقف داسې لرو چې تېنه موږ ته نوي نور بندونه جوړ کړي نور کارونه موږ ته پرمختګ وکړي چې داسې کارونو باندې موږ کار وکړو تر دې نه مخکې موږ به ایران ته نور خارج هېوادو ته به تلو اوس انشاءالله دا ټول ځوانان په کار باندې اخته دي ټول په خپل کور کلي کې کارونه کوي او ښه خوشحاله دي WP نه انشاءالله ډېره ښه ده وروره ډېره ښه ده مرکې څخه دې مننه وروره تعالی مننه نور آغا بارکزی دی د لغمان ولایت د الیشنګ ولسوالۍ د سالاب د شربخیلو د کلي اوسېدونکی یم ډېر ښه دی ډېر ښه دی وروره د دغه موسسې د دغه کار په هکله موږ ته معلومات که راکړي راته چې څونه وخت کېږي شروع شوی څونه پره دې کې کار کوي دغه کار وروره تقریبا یعنې 6 میاشتې کېږي چې دغه کار شروع شوی دی د WP موسسې لخوا دلته دا کار شروع شوی څونه پره پکې کار کوي او تر څه وخته پورې به دوام ولري دې کې تقریبا 260 نفره کاریګر کار کوي روزانه یعنی کار په دوه هغه ویشلی دی قسمت یې ویشلی څه کاریګر تقریبا 6 شوراګانې دي 6 شوراګانو کې 3 شوراګانې 8 شوراګانې دي 8 شوراګانې دي 3 شوراګانې سحر له خوا نه راځي او 4 شوراګانې بیا له ماسپښین خوا نه راځي یعنې 12 پورې دغه سبعینه دغه 4 شوراګانې کار کوي او 12 ورهاخوا 12 ورهاخوا ته کار شروع کېږي تر مازدیګر 4 پورې دغه 4 شوراګانې نور دا کار کوي ډېر ښه دی ډېر ښه دی نور څه غوښتنې لرئ دغه موسسې نه او څه تمه امید ورته لرئ موږ خو د WP څخه ډېر اول منندوی یو دې څخه ډېره مننه کوو
چې موږ ته د کار زمینه برابره کړې دغه ځوانانو موږ ته په کار کړي دي. نو دویم قدم کې موږ د دولتي څخه دا هیله او دا ارزو لرو چې موږ ته نور کانالونه دغسې نور پروژې موږ ته په لاره واچوي، حتی موږ ته وچ بندونه د اوبو جوړ کړي، د اوبو ذخیرې موږ ته جوړې کړي چې موږ د اوبو د مشکلاتو نه بیخي له خیره بېغمه شو. دا ډېر ښه دی، ډېر ښه دی. خدای دې وکړي چې موسسې همدغسې تاسو ته به نور کارونه برابر کړي، نور کارونه برابر کړي. ژوندی اوسئ، مننه.